سلام علیکم نن دوستانو راغلو چې د طبیعت کې زه یو هغه پاخه کوم د سهار چای آماده کوم ماشومانو ته ملګري مې دي هغوی مې راغوښتي دي نو لګیا یم جګر پخوم د سهار چای لپاره لږ پراټې هم پسته پخوم تاسې وګورئ او د دې نه وروسته بیا به موږ هلته راغلي یو نور ملګرو سره لږ به کباب هم وکړم البته هغه کباب به د ماسپښین لخوا نه انشاءالله هغه به هم تاسې وګورئ نو دوستان هم راغوښتي سبا یې وخت راغلی سلام علیکم شما ماشاءالله نه مالت بخیر چیزی جور کردی برادر بخیر جگر ها والا گفتم باش که خوش داری نداری جگر برادر کی خوش نداره چای صبح جگر بخیر برخانه چیز فلان دیگر هم گرفتیم کباب تکر هم گرفتیم خوش داری کجاست فلاک؟ آمدن آمدن؟ در طرف دریا داره کسی نمتا چه پلان نیست شو؟ آره کی چه زده؟ راضی؟ داغه د سیند و هغه د زکی جان کشتی فکر کنم چیز شو ادیب شب آمده حتما بله یا وازهای کشتی گفتن نه خب جورو من لا وصلنا تفضل يخدع كده وصل یک چای هم چیز کن هواپور دیگه باید بخیر بگیریم یک چای بانیم کردیم چطور؟ مزمل جان چی نظر داری؟ چی را خوش داری؟ چوپی که ورطایی چه غک دی؟ چی نظر داری خودت؟ دیگر خوب چیز خوشت میه نمیه؟ چی کباب خوشت میه؟ کباب تکه یا کباب؟ میره بخیر بالازی باید در چاش کباب تکه صحیح؟ چی شام آماده کردیم؟ همو جماعت هم کباب تکر هم بخیر میشه که برای شما سرجان نشان بیدی بخیر چای میل بیادر آماده میام آماده چای آتشی سر آتش بخیر و کباب کتی کباب تکر چی رقم آماده میکنیم کتی پراته برتان پسان نشان میکنم با ما باشیم فهمیدی دیگه مصاحب جان پرت از زکی جان سیرش پرت و رومیش پرت و بخیر میکسش کو تو بیا بخیر داغا سیر و ایچی شو میکس کنیم بخیر نه همون طور است نه ها بله یا بس شو پرت پلش پیشا پرت میگه این دوستا دیگه ایام شد مساله و رومی و سیر و ملحقاتش جایتان خالی کیس حسابی تا خراب کنم که عکس باب آمد که باش که زکی جان در کیس حسابی می روه ایمی دور آمد خو می پتم که کلک می بیرد کیس حسابی ازی خراب شد نمک کم پتم کم بس که بر وزن ما خوب نیست این حالی دیگه بیادرات ایام شد میکس یگان تا خدا میای جگر خون میگیره نگیره و بیادر خود جگر خون نگیره سعی کن طبیعت نشان بده شانه ایشجا راستی پراټې چیرته جوړو پراټې
فامیلی دیگه اینجا بیادرها بیاید بخورید نوشجان کنید مزه و که طبیعت که وگرزید دیر غمونه و فکرونه سه بدل کنید دا ژوند تیریږي که خوشحاله اوسئ که خفه اوسئ که ځان جدي ونیسئ که ځان خفګان کې واچئ که سترس واخلي که وانخلي ژوند تیریږي خو خوشحاله یې تیر کړئ دا طبیعت کې راشئ ماشومانو سره فامیل سره چکر ووهئ وګرځئ وخورئ او نورو ته مرسته وکړئ نورو ته هم خیر ورسوئ همدغه ژوند دی که چیرې ځان ډېر جدي ونیسئ ځان خرابوئ بیا را مو چیزا نرم شوه ده بس زبردست نکنه زکی جان این چیز هم آوردیم همین چی هست؟ این خمیر است این خمیر کردم شو خمیر کردم که بطانینال چیز کنم نه که یک پراتا پخته کنم که دی پاسته با زور پاست جور میکنم پاست کدتی کباب اخته کردیم شو این که چی رقم اخته کردیم اختهش سیفی جو برطال من نشان میتونم که شو چی رقم اخته شده. سلام علیکم. زکی جان گفته بودی که گوشت چی رقم چیز میشه آقا اخته میشه آقا. این گوشت خوب شلکشی شده و اینی پیاز است. اینی او پیاز دی خلطگک کردن. این خلطگک بسیار خلطگک نادر است. مثلا معلوم میشه که والا بوری خلطگک عادی است ولی نه این خلطگکی است که از چیز از بیادر. ایره چی میگه؟ ابریشم و این باید دمی باشه که او چیز پیاز چی است؟ سان کوره ابریشم. اینجا دیگه ما خو نمیکنم اختر ما فقط فیلم گرفتیم سعی که او پیاز رفت فینالی نه اینی میکس میشه و باز اینی سیرکام پسانده یه چیز میشه میگه آمادگی هاست. بعد از این بخیر این چیز میکس کنیم اختر کنیم نمشه جگرک کباب سعی که یهوش باید بیخی برای کلگی اینه بیبی چه قوامت باسو بیبی کلش خودش جذب میکنه کباب کلگی یهو جذب میکنه. این همیست که باز بیادر چیز میشه این نرم میکنه خدا دیگه. اینی تو این تو تگکا شده سعی کن سعی که ایره نمت خام دلت میشه و خدا بخوریشه.
امیال خود نرم کت من میگم پرتمش دوید دان خود جوسی کباب شد ببین یه وقت میبینی چقدر رو شد. این تو مال خدمتتان ارائه کنیم که اخته کردن کباب بازی میکس میشه بیادر کلش میکس میشه نمک زیاد نمفته بسیار یک مسالگه که خاص کباب داره اون مفتیه دیگه بخیر آماده است باش که ادیب صاحب غیر بر ما شیرچای رای میکنیم ما برش کباب چای رای کنیم که کمک وضعیتش خراب کنیم این شو شیرچای انداخته نصف شو خوبی اسلامیت است این چی از یکی خود امروز درد وطن امروز مقصد چیز باشه چی میگه او یک اصطلاح است که کس فاتحه میگه باز میگه نه که چی است زندگی سرتان باشه که امروز خود وطن از دست فروخته بودیم کلان ما گریزی ما گریق رفت ما را در بدر کرد ای پدر نالت اینه بیادر سیرام ای چیز کده میبینی دی تراشک کلگیش از ماشین برآمد حال دی مفته مقصد دو چیز متوجه باش رنگ کباب پیشتر هم دیدی حالی بعد از این بیبی که میکس شد رنگ کباب باز بیبی بیخی رنگ خودم ای چیز میکنه دست میتر حال مساله کاریش از بخیر دیگه یک کمی تون شو و بومش کن و دیگه این یک چیزا کار میکنیم یک سینه مرغ هم میگم که دفلا بخورن ایران با چی رقم میفهم یخته از این چی رقم است اینجا خاله هر کس خواهد که کباب و مرغ کباب این رختش باید این رقم سک همیال شاید دویدو بوش بیا دیگه اینی رقم باز پسان بر پیچیز میکنیم سلامت باشید درد پاید درد نکنه اصلا ایف درد نمیکنه میرسی؟ اینی خمیر است اینه دیگه این خیر دیگه سیاه شده این چیز دیگران سیاه کرد دیگران بریم یک قدم دادی بریم بیا دیگه زکی جان بریم یک قدم دادی چی افتاد؟ کاغذ رازه چلار شد چکر بود بلال چی شد بلال جانا چی است؟ بلال چی شد؟ بیا که بریم ما و شما هم یک چیز بریم قدم هم بزنیم یک ورزش هم ما دیگه این یک ساجو خگه میگیری برکن خدا غواړي والا که آوازی خدا میکنیم راضا بلا من از پیش نگیریده ویدیو از پشتر ویدیو شفاف الان می‌بینی زمان جان آوا
فرق نمیکنه فرق این اگر نمیخوریم کبر میشد نه باطین کجا ماله ما برات خب یاد اینجا حالا تازگی که از من تازه دام ماشومان چطور از بیادر؟ مزدار آمده؟ این بریانی رو برتان پختتم برتانی رو بخیر باست یک کباب هم میکنم نمی‌بینی؟ وقت کبابش مانده سنگ دلکان خوان کی؟ مزمل خوان کی؟ بلاجان خوان کی بلال؟ ما تا گرزوی خلقو خورا کنه گره چه خوان کی کنه کی؟ ورکه کنه ولکه بلال تا ورکه او دلته لډوم چالانده چاو ګټل زه لډو چاو ګټل تو درګه زه ګورم لډو چاو ګټل مخفل داده مستلیا به زدیر خيار یم حفیظ میخه ما دانا کی ما دانا کو دي کنه حفیظ نوش جانم ولکه تچکه ها اوس موږ شیرچای جوړو او دا شیرچای کې اول دا چې دی واچولو ما داسې نه دي کتلی نه خو ته ووایه چې شی چای کنه زه پوه شوم ما یې نومونه نه دي زده چې خلک وګوري او دا خو هغه ده دا نوم چې شه ده هغه دی ګل هغه چې ده کنه د ګلابو ګل ده او دا دی واچو پکې او دا نور د چای دی ګلاس کې نیول دا خلطګک دی په نوکه دا مرشه ګډ وړه چې دا خو هغه دی لاچي دی او میخک دی نو ابل چای او دې چې دا او دا ډیر واچول ولا فرې هغه د خټیږي شه نور شوینم دی پکې ها نور د څه لونګ دا او لونګ مو چورور دا شی ډیر مهم دی چې دا په او دا بل شی دی او دا څه او خطري شیرچای به جوړ شي په خیر وای سو دا ورته او دا خو چاقو واخله چاقو باندې څه کې تو واخله راوړه چاقو ته هغه اپل او هغه ساز سرودم شروع کیږي د مونږ نه فکر کوم توریان دي او دا باید مکس یا او دا باید مکس چې دا خو وی شي کی ها تو واچو په دا ماچو یا دا چې ادرک هغه پکې ادرک خو چې نه پکې شي دوه پکې زنجفیل مونږ ورته کنه څه کا او دا ډیر خټیر دا اوس باید ټوټه کو پټه کې باید وباسو کنه پټه کې تر باسو دا به روسته جمع کو خیر دا ګندګي به لګه فلوا شو هغه خطي کې ګنز خطي کې دکتر زر لاس پځوانو دا زه بیا ویډیو کې دا تیزه وم نه میوزیک ها نه زر تیزیږي دا څه په کې ټوټه کو دا غي ده دا خو د پکنیک هغه وی کنه د خو بس ډیر شوینه نه ماشين وینه وسایل وی چې سړی پکې دا به بل او واچو تا هم پکې واچو چطور زکی جان شیرچای توری خوردی وطنه کی خیا دا تور چه ده دا تور چه ده کوم جنا را غوخته دا سپیشل هندی و پاکستانی چوینه دی باید دغه شی استفاده سی نور غټ نه البته نه د شیرچای د لپاره کارول کیږي څه نومیږي دا چای تور دود پتی چای تور چای بس هم دغه دود پتی چای باید واچول سی دا خو د سوق قاشو خو واچول دا بس نو د ضرورت پر اساس چې څومره وسړی اچوي اوس دومره چاینه کې تاسو نو واچو دا خو لوی د دې په ډیر اچول کیږي واه یا دا به مرتواچه او دا لکه باید خو وی شي چې دا شی په خوند وباسي اول چې دا سم اوس دې ته شو دی ورچو یا وی شي دا نه دا لږ نور مې شي چې دا شی خو وی شي یا وخوټیږي باید دا به سم وخوټیږي او یا راځه تو شاپه کې مزامل است چطور است والا خوب شاید بخیر است حال چطور ای دنگ و ډول چې وخت بخیر شروع میشه نیم ساعت بعد بخیر شروع میشه خب ای دنگ و ډول والا ما و شما آمادگی کباب بخیر یا پسان بگیریم یک شیرچای بزنیم او دا سو دقیقه باید تو که دی دا خو خیر چې څومره ډیر وخوټیږي دا یې عمره خوند کوي
خیا نو څوک څومره صبر کولی شي دې پورې علاقه لري خیا نه موږ صبر کوی شو چې ښه شی غواړو دا خو ډېر ملحقات نه لري مثلا نور شیونه دي چې هغه ورچول کېږي مثلا څه شی هغه موږ دلته نه لرو ټول شیونه خو کور کې دا خو د سفر شی ده بس هغه اولیه شیونه ورچول او دا سیوډني شو دي پکې واچولې که نه او دا 3% د دې غوړ ډېر دی غوړ خیا باید غوړ شو دي ورو چې کالي دې مردار نه کړي او ولا په قرآن سره رنګ یې وباسته دا به داسې رنګ وباسي لږ نور هم راشه دا خو کمیږي که نه نه اچوم دا بل هم اچوم یو دانه بل هم واچوه دا یو بل شو کیله یو 2 ګیلاسه خو به زه خورم نو دی کې داسې خو نه کېږي چې بیا بعد د هغې نه به یا یو بل به ورته اچوم بخیر ورو چې بل قطعې دې ماشه دا خیا سوینسک میلک او ولا ډېر ښایسته رنګ یې ته لکه بیخي هغه غوندې که نه موږ رنګ هم ورته نه ده اچولی یو شی هم دا چای لت یې نه هم لږ واچوه ورو نور هم لږ واچوه ورکوه چې لږ ډېر شي بیا ډېر ایشېږي دا خو بیا ډېر وخوټېږي سر یې بسته کړو که واز به یې سر سر یې بسته کوو بیا وروسته دا اور کموو چې دا په کام اور باندې آرام دا د اوس پکې څومره هغه واچولې دا د ضرورت مطابق نو بره ور واچوي څوک ډېر خوږ غواړي څوک کم خوږ غواړي ډېر خوږ نه غواړي او لسه ډېر خوږ نه چې ما ته هم ښه نه ده وزن مې هم زیات ده بیا کولی شي څوک ډېر خوږ غواړي وروسته هم پکې اچولی شي ګیلاسونو کې مګر هم داسې بوی ښایسته راځي په خدای اثر دی چې کوې دا به ډېر زبردست چای شي په خیر څنګه دا دې ته لږ هغه سر لږ لوس که سره قمشی شوی ده دا باید وایشي یا خیا ولا نږدې شوی ده لږ جګه دا هغه نه شي ډېر نه شي نه شای چپه شو شیرچای هغه شو لکه څه فکر کوم آماده شو سر کې ته پرېږده لږ وخوټي بیا پرېږده دا دی ګوره شیرچای آماده شو په خیر سر کې چپه کېږي دا به چې هغه شو نورې بسې نه ده دا باید لږ وایشېږي دا باید همداسې ایښي نور شیدې ورچوو همداسې بس شکو تر ماښامه تر ماښام همدلته ناست یو نه دا موسیقي ده دا ګوره ګوره څنګه په خوټېږي اوس په خوټېدو راغی دا کسانې کېږي وروره خو دا بیا جوشېږي نه خو زر بیا چپه کوي که نه بسې نه ده زه یې واچوه دا د آماده شو شی او زنده باد والا بس ډېر مه اچوه کم واچوه بس هم ده واچوه ما ته لاس باندې مې وانه چه به دا ته وایي شیرچای ته لږ نور هم واچوه پوره خو که بس مې ده ځه چوس به دا د شیرچای آماده شو وطني زدني زه یې لږ وڅښم چې سره ښه مزه کوي فوق العاده شیرچای ده فوق العاده نه زکی جان آماده شد بیادره فوق العاده شیرچای خطرناک مزدار سراتش
کباب کردن مسئول باشه ما سعی کنیم همون چیزایی که آمده تا قرار بود سوالگر نکنه سعی کنم یا خبیثی نرازک ده که دیگه شروع نکنه بود میشه گردن میکنیم اینه چند دانه بانی؟ هر چند دانه جای سیخ کم است کم جای شما بود خیلی وقت نگیره نه ما آقا سیخ خونه شد دیسکو سیخ ببینیم چی رقم جور نسایی کن امی کدامش رو آلو میشن تو را گفتم که رقمی بزن که شور نکنه اول خودت باز رو بزنی که شور میکنه ولی عربی هم خوب میشه کامره که بخواه کامره که دار کم یا خودت از قضاوات رو میده باید کباب بسی اونو خوشگی بکنه بسی که دار نده مبارک ای باید به این اندازه باشه که کلی همین ما باینی خود سر تو وضعیتش خراب است دا خراسانی ها رو دا این خراسانی جور کردی من افغان نیستم یا بفرمایی پلانی و دلیل بایدش آمده کن یاره بگی کلی جای Bora muzamil akya. Har club chim ke. Wo bitti. Ko bi agu kabab kale ki kabab ay. Davar activities important है सही है ना वाला क्या आधा लड़के हाँ समझना और तो है साइड में जाना kan ya koy soxla gi bar bisho mi tay koy xoro ko li ha seguisce باز بنده کنید یک پراتپزی که شیرچای باید هر چیز بفهمیم که چی رقم جور میشه وقتی که انداختی مهم چی است که آتشش صحیح باشه و خود بیخی والا اکی نوارد در طبیعت ما در بیرون در هوای آزاد آتش و پراتپ یک کمک هیتی است آواز زیر یک کمی چیز است قوی است
کمی بتا ویدیو مستقیم این حال کمی سرخ میشه مزمون جان بالازو بر خودت آماده میشه میتونی که بیایی پراتر رو نوش جان انشالله یک دو دقیقه که باشه که همی سرخ شو بره دیگه اون هوا باز مزاحمت شروع کردن برو بس برو والله کسی رو 6 نازنه رو جواب میتون غلط تقصیش نشون بگی علی وساغر وقت تو پانی روش کن نه والله که بیخیز دید تامین سر نام خدا دیگه خوب پراتا جور کردی والا سهیلش کنی حال شما گفتی اما فقط خدا تو واسطایی پراتا را جور میکنیم تو معلم جاد داری این جور گاو که زیاد شد 2 ساله میمونه گاو که زیاد شد 2 ساله میمونه اینه مزمل جان میبینی خود اینجا باید متوجه باشد که نسوزه بعد از اون فقط یک 5 دقیقه بانش اینطور این بسیار خوب در کلش اینمی خوبش آمد چون این ما جور کردیم چقدر وقت پراتا یار یک 10 سال میشه که ما این چیز کردیم چی؟ پراتا نپخته بودم نه راستی؟ سعی کو پراتا را دستی تاو که چی این را عدیم مرا یاد داده ماشاءالله عدیم مرا یاد داده گفت مردی که بیکاره بود مرد پراتا پخته نتانه؟ از او که سگ بهتر است مرد بیکاره من گفتم مالی میگم ما گفتم مالی میگم مردی که بیکاره بود امرا شرسی نکنه حال برات مزمل جان میکشمش ببین رویش خوب سایز انشالله یک کمک دگام سرخ کنیم بغلایش که هر چیز نشه زنا را زور میته اینا رو تو میکنیم تمیم صاحب یک دانه ربانه کامیاب کنه ببینیم چی پراټه نو منګه پاخه کړه انو چلو سراته اوس وځو فکر کوم چې صحیح درو دا غلا پراټه په پوښ شوی دا زمور کوم عادت نه بسم الله الرحمن الرحیم او دا څه به ونی سم چې لګي غوړیو باید کې له غوړیا چوم دا کم دی و درې کې یو دانه بلم په خاومه و استاپ شو کړه دګره مې نه دا او ای نال اینی شد پراټه این دغه پراټه چې بیا په خیر کاسه ای توری زنه افغانستان میکنه نه ناق دور به دیس کوس پفام گونه پفام میکنن ای پف عادت است نه او رو کدست تامیتی چه پف میکنن او دیگه نه خودش نسوزه ما یک متل داریم میگم منگل که در بابل بخاری و آتیشش در آتیش دست نزد به منگل نیست یک هفته باید نان نخوریم ما چرا؟ بالا دیگه بخوریم ما بیاب بکنیم آقا تیو کرده لانی چمن که کباب تزه سید مزمن جان دیرکا اوس نو تاسو ته تکه کباب ده نن د میلې ورځ ده نو دوستان دي په قراره سباینم شروع کړ چې جگر کباب او بیا ورپسې یو بریاني مو که بیا ورپسې چرګ کباب وکړ بیا ورپسې ورور یو پراټه پاخه کړه شیرچای سره اوس نو آخري ده چې شپې زو بیا په خیر کور ته دا یو هغه کباب کور تکه کباب آخر کې یو شیرچای پسې خورو نو آخر کې فرینیم راوړی ده فرینیم مو خورو فرینیم به شیرچای کې واچو نه خو بیا خرابي کوي ځان مړ کوو
باز دا مزمن جان از بابل ولی شما دا دینو اینا زکی جان دا تاسو تکه کباب می جوړ کړی ده اجازه تکه کباب نو باید په آرام پاخه شي اکثر دا کې چې پکای وي پکای به نه وي اورم چې جوړ ک منظم کو ګورې زبیدون او وازه میونو وکړه چې په دود کې ته ډیر خلک دي نور نه ګورې پات ده نو پات خلک ډیر راځي بیا आवाज کوي ډیرې شمال هم ډیر داغم ډیر او واخته او حدیث سفیر او دغه ته اوس به ګورې تاسو ده زه به تاسو ته یو ماښامي کباب جوړوم یو بل شی به زه ووایم کنه چې مالګه پرې وپاشئ بیا هېڅ کباب کې توروالی نه راولي اوس دا وګوره ښې دا فکر نه کوم چې 15 دقیقو نه ډېر وخت ونیسي فکر نه کوم ګوره مزمل جانه ښه ده دې ورته راوله وګوره دا بیا چای پسته تاسو ته کړم ښه دا چای د دا 15 دقیقو نه نه خو دا بیا اشتباه ده نو دا خو بیا زه داسې نشم کولی ښه او دا وګوره تیز د اور ګورې دا باید په وخت سره تاو شي که تاوې نه کې بیا سوځېږي دا په وخت سره کله باید زوزو تاو شوی نه بېسوزه مقناطیس زیاد باشه زود دور داده شوه دا داخل گرفته میشه فقط روش ببینم حال میشه میبینی که چی رقم است بعد اینکه باید ولی بسیار مهم است گوشت خب یک شو پیش بزن شلکشی کردیم آرزو چیزی که بسیار مهم است این چیزش است اختش که بکدی آب و پیاز شود و کمک غوری انگور اگه داشته باشی این خوب گوشت گوسفند است وقدر غوری انگور ضرورت نیست اما یک چیز کفایت میکنه دیگه ببین سفید کرد وقت خود گوشت که خود سفید کرد به این مانا که آماده شده نه زیادتر مرچوسی ها نمیپشم یک چند دقیقه اگه شما او رو بارین اونجا باز دیگه هم میگیره این 8 تاره آلی باز 8 تاره پشت سر سعی کن مزاول جان سفید کرد خود گوشت نه مهم همیست که گوشت خود سفید کنه که نسوزه زیاد اگر شور بیتی باز می سوزه گوشت و بسیار آرامی انشاءالله که شما اینا رو که جوقش کنی دم میشه گوشت دم میشه هر رقم که زیر آتش گرفت یکان تا سوزت پکه میکنه اشتباه است پیشش کن که دم بگیره او رو بکش آتش هست خود باید آتش نداشته باشه نه این چیز داشت باز آتش میکنه باید زوز دور بیتی اینا چربی زیاد داشت باز آتش زیاد میشه باید نمانی که آتش بزنه که رنگش خراب میشه نه خالی کلگی بیادم اشتیا زیر دندان است این بغلکایش باید تو بانی چیز جان که بغلکایش خود بگیره نه تنها کبابی به یک طرف نه او دا چیز داریم نه کبابی هر 4 بغلش هر 4 بغلش کبابی را کبابش به پول چی دودش اینا لینی سیخه کاره بر شما آماده میکنم باز یک 8 تای دیگر را برتان آماده میسازم مزمل جان بخیر دا آماده شد دا کباب گوری دا نور آماده ده کولش نجده نیمو گوری دا نام خدا آماده ده دا با سرومه چو دیو خوری بیا بزه تاستا بلکیده من دا گوری لگ به گوشه که من چه دا نور سیخان کیده دا سرنده مرتا جوڑی شی دا گوری دا نام خدا بالکل آماده ده دا وګوره دا یو دانه به تاسو ته وګوره بسم الله الرحمن الرحیم نوش جان واه دا بکیدم چې لک دمه وخت ټول ځفان دا وګوره
خاطر از اینو گرفتیم که نالی دم بگیره ایش خوب وادم بغل باشند اکرم این اگه نگیری باز او بیدم کباب که میشه پخته کردی دمش بده باز که بکشیش نرم میشه یک دیگر رو باید یک همین جای بودیم نمسایت کار داری این حالی چی شد؟ دم زدم فهمیدی مزامل جا؟ بسیار همونطالی این حال دیگه بیاده دوستایی که میبینن جایشان خالی میتونن که خودشان تهیه کنن به بسیار سادگی ناموشی ستر و تازه اون طرف هم سج ساتری و ما اینجا بیادر دغم کندن کباب دیدی؟ این را باید تو دور بکی میبینی؟ اینی تو باید باشه همی عودان آدم میره درفش میبینه میره نه خودم کسایی که ویدیو رو میدن خودم چقدر عودانشان بره ایام یک گناه است نه؟ یا دم نزو نه داخل نه خب مزمل تی بود کم واو تو شو بود بولو نه بیخی ماده ما که روزم جا فهمیدی امروز خودت خوبی کباب خسته کرد یک ذره حالا مانده شدیم دیگه چقدر برتان آشپزی کردن چند چیز برتان تشکر والا چی خورد جگر بود در صبح که چی بود فکر زکی جان؟ صبح یک کرای جگر بود بسیار مزه‌دار بسیار تیز و خوبش اعتبارت میامد که من خدا آشپزی بسیار خوبش بود دیگه این پیت دیگه خلاصه دیگه خوب زحمت کشیدیم بسیار مزه‌دار خوبش بود اینه که خوردیم باز بعد از او دیگه البته ورسره چای بسیار مزه‌دار آمد وطنی و آتشی البته سر آتش در کنیم چای نکمینیم چای نکمین سیما که میرفت جا پیدا کرده تلیسی میرفت جا پیدا گمش کمای بیخیر خلاصی ولا جای چیزای پیدا میکنه چای نک مسی و تو باش یک چیز دیگه بود بسیار جالب دیدم من باور دیده بود تاور آفرین تاور چای نک مسی بخیلی فکر میکنم بسیار قدیمی ها مسی او از بسیار وقت دیگه دمی چای و سراتش بسیار مزه داره پراتش یک پراتش مقصد را خاص از افغانستان ما بردیم من گفتم اینجا دیگه فکر نکنم که باشه نه از افغانستان و چی یک شیر چای جور کرده ادیب شاید بسیار شیر چای خوب بود مزه دار بود چی کباب مرغ جوسی پخته واره بود نرم ماهی واری بود خلاصه دیگه والا بخیم ماهی گفتم ماهی واری بود دیدی نه از شیر چای چی شده چای پراته و شیر چای تعریف کردم بسیار خوبش بود شیر چای دیگه مثل شیر چای ایندی بود بسیار خلاصه روز بسیار خوش گذشت ادامه داره بخیر دستشان درد نکنه بسیار کیف کردیم لذت بردیم در مسافری یعنی میرخم نشستن و برخواستن و با هم بودن و قصه و که نباشد بسیار مشکل میگذره داریم شنبه یا چنبه داریم رخصتی کلگی رخصت هستن چرا جمعی استفاده نکنیم هم یک چیزا که جور میکنیم کل ما گرد هم میشینیم میخوریم هم قسم میکنن اولادا با هم قسم میکنن دیگه با زبان خود قسم میکنن با فرهنگ خود سو بلد میشن خوب شد نکل دری و پشتوری یاد گرفتن بله سخت میشن حالا میالا مصاحب والا بعضی کلمات یاد گرفتن والا ما هم پشتوی قوی شده خیلی بخود والا کل ما باید 100% هر دو زبانک بفهمی یک چطور بود کباب؟ هیچ حرف نداره دیگه کباب بسیار کباب جوسی نه ایشه دیگه مردانه جور کردیم جوسی اوش از خانما بود که کمک میخواستن که سخت‌تر بشه سخت‌تر بریانی رو نگفتم ما ادیب صاحب او بریانی رو خود بریانی چیکن بریانی بود جور کرده بودن خلاصه ما از ساعت 9 بجه پیش آمدیم حالا این 7 بجه میشه 7 شام تایمیان این خوردن هست دیگه داروی چهار اونجا البته اوبازیام کردن کلگی ایران باید با خوب یک اوبازیام کردن با کلگی ساعت کلگی خوش گذشت در اوقات تفریح باید آدم شنبه و یک شنبه
تفریح است، هم برای شکاچون یا صبح مثلا در روزهای رسمی مکتب یا صبح مکتب میرن تا ساعتهای شام دیگر یا در مکتب میباشن. اول من یک تفریح ضرورت دارن یا بسیار من خواهش من عزیز است همتون این برنامه رو ادامه بدین در این شکل بله یا دیگر برنامه کار تنظیم کنیم هر چیزی که مطابق میل کلگی باشه نه زیاد بیروار نه زیاد کم چیزی که گرفته در پیرو امیر میبریم اصول یک ماه را کشیدیم دیگه امروز راسیام حالا چون ما ترمیم چه رفته بودن یک سفر طولانی دیر بعد آمدن دیر بعد دیدیم به او خاطر دیگه گفته ترمیم چه یک اصول یک ماه را همه که خوب پخته دیگه کشیدیم چند چیز دیگه فرمایشی بود هر کس زحمت خدا کشید خلیل سر زحمت خدا کشید عدیب سر کلگی زحمت خدا کشیدن کامیلا کلگی زحمت خدا کشیدن هم مگیس هم داشتن خورد بلال و مزیج دمیست که هر کس باید سهم داشته باشه هر کس مملوکه خود سهم داشته باشه اگر خورده سر کلانه هر کس هر قدر که توان داره باید توان خود باید سهم بگیره و شریک سر در کار مقصد چایی که عدیب سر جور که دیر دخمزدار جور والا خیلی والا دیر اگر دوست شب بگویم اگر چند باری که جور کرده بودی ای بار خوبش میفهمی علت چی بود؟ زراتیش بود و دیگه اخلاص مردانه دست کنه خوبش بود خوبش بود مقصد این مردا سال یک دفعه یا دو دفعه آشپزی میکنه مگر هم بسیار خوبش میکنه چی کنیم دیگه اشتها از دیگه بیارم و فرنی مانده نگفتن امانه که چای میخوایم یک فرنی بخوریم زحمت کشیدن خوب یک فرنی خوبی جور کردن هم فرنی رو میخوایم در کمره بتان نشان بدم البته اینی فرنی هست ببینید شما سعی کنید که فرنی را سعی کنید قاشقش سرچپه افتاده این قاشق اگه اینجا مادن این حالا میگیریم سعی کنید این فرنی با چای و دیگری چی مزه میکنه این دیزر حال ما کباب کار نخوریم اصلا دیگه حق ما با تشکر زیاد حق ما حفظ شود و این چیز جا نمیبری از کار نمیشارد برو خوب شد کباب چیز نشد کباب نسازه Gol.
تو داور هستی، تو داور. خب اول گل خوب قدرم کرد. نه تو داور هستی بلال، فهمیدی؟ چی میگه؟ نه نن همونگا برنامه پای ته ورسیده. فوتبال ټیم مونږه فوتبال وکړه، ولې د مونږه ټیم وبایلله خلاص شو. او خدای دې وکړي دغه ویډیو خوښه شوي او که تاسو کوم وینا لرئ نو ټولو ته ښه وخت. په الله هم سپارم، همیشه خوشحاله اوسئ، ارامه اوسئ، فامیلونو سره، کورنۍ سره د کاري او رسمي اوقاتو ترڅنګ خپل کورنیو ته، فامیلونو ته خپل شخصي وخت هم ورکړئ او خوشحال وخت خپل کورنیو ملګرو سره سپاري کړئ. ټولو ته ښه وخت غواړم او د ما لخوا نه الله پامان. تشکر از همه. خورد کلام همگی زحمت کشیدن. بسیار روز با خوش. خدا حافظ.